خوږو او ښایسته ملګریو د کوچنیو وایګل ته ستړي مشئ. پوهیږئ نن مې تاسې ته یوه په زړه پورې ترانه انتخاب کړې او د نننۍ ترانې نوم دی باز او زرکه. ښه تاسې راته غوږ شئ. ژیړه زرکه ښکلې وه، له کوره راوتلې وه، ناسته په ډبره وه، ډېره معتبره وه، تل ډېره خوشحاله وه، د غره خوا کې ځاله وه، دې ویلې سندرې له نورو څخه لرې. باز راغی له غرونو پورې له ځنګلونو، د باز سترګې سرې سرې خلاصې پنجې وې. زرکه ورخطا شوه، له ځان سره سلا شوه، ژر ولاړه تر کوره د باز له ظلمو زوره. باز وویل زرکې زما د زړه بڅرکې، ښکلې وې ستا غاړې چیرې رانه ولاړې. زه په تا مین یم، په ارمان ستا د دیدن یم، راووځه له خپل کوره زما حال ته وګوره. بې تا مې ژوندون نشي، هیڅ ځای مې سکون نشي، یو ځای به ژوندون وکړو، موږ به پیوستون وکړو. تا ته به هر څه راوړم، خوراک به ستا په زړه راوړم، تل تا سره مینه کړم، دا خبره سپینه کړم. زرکه خرامانه له کوره را روانه، راغله د باز خواته، خپل کور شو ځینې پاته. څو شېبې سندرې وې، د راز و نیاز خبرې وې. زرکې وویل بازه زما د زړګي رازه، ولاړ شه څه خواړه راوړه، ژر زما په زړه راوړه. باز ویل ستا غوښې د هر چا ډېرې خوښې، تر ټولو دا خوږې دي زما لپاره ښې دي. زرکه شوه حیرانه، باز ته شوه ګویانه، ته خو زما یارې اوس مرګ ته مې تیارې. باز وویل ښکلې بې عقلې ساده ګلې، یاري د زورورو په خوله وي په خبرو. اوس وږی یم تا خورمه نور صبر نه کومه. زرکې په سلګو کې د ژوند وروستیو شېبو کې دا وویل ژړا کې د باز د پښو خوا کې، چې بې ځایه اشنایي کړې اور به بل په خپل تندي کړې. ښه نو زما ګلالیو ملګریو ډېره مننه ځکه تاسې ترانې ته ښه غوږ شوي وئ. له دې معلومیږي چې ترانه مو خوښه شوې ده. ځکه درته په راتلونکي اونۍ کې بله ښکلې ترانه لولم او تر هغې مو په مخه ښه شه.